اولئک هم المهتدون. لارموندونکي خلک همدا دي. نو مه خفه کیږئ درنو اوریدونکو، د دې نړۍ ژوند لنډ او تنګ دی. خزانې خوارې او سپکې دي. د آخرت نعمتونه ستر او همیشني دي. چا چې دلته مصیبتونه وګالل، په آخرت کې به یې سوکالي په برخه شي. څوک چې دلته ستړی شو، هلته به دمه شي. د دې نړۍ مصیبتونه هماغو خلکو ته درانه او ستر ښکاري چې دې نړۍ ته په درنه سترګه ګوري او تر خپلې اندازې زیات ارزښت ورکوي. د دغې نړۍ پر مصیبت اخته باید خپلې پایلې ته ځیر شي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بیا به د هغو ترمنځ یو دیوال حایل کړی شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي. په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او د باندې عذاب. په ټوله معنا بدمرغه هغه څوک دی چې د ایمان رڼا او د یقین شتمنۍ نه لري. دغسې خلک همیشه نامراده، خوار او ذلیله وي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. او څوک چې زما د ذکر یعنی د قرآن نه، د نصیحت له درس نه مخ واړوي، د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي. په رب العالمین ذات ایمان لرل نفسونه له غمونو او ناهیلیو خلاصوي. او بی ایمانه ژوند هیڅ خوند نه لري. ملحدین او بی ایمانه خلک په خپل ژوند تنګ وي، ځان پرې بوج وي، خو د خلاصون لار نه مومي. اما په رب العالمین ذات باندې ایمان لرل نفسونه له غمونو او له ناهیلیو خلاصوي. خوشحاله اوسئ چې الله مسلمان پیدا کړی یاست. دا د رب ستر نعمت دی. امام احمد رحمه الله د نوف بکالي له خولې وایي چې 2 کسان د ماهیانو په ښکار پسې ووتل. په دې 2 کسانو کې یو مسلمان او دویم کافر و. کافر د دام خورولو پر مهال خپل معبودان رابلل، سره له دې به